السلام علیکم دوستانو، زه یم سلام او تاسو ګورئ سلام فارمیسي چینل. دوستانو نن دغه ویډیو کښې د زخم باره کښې خبره کوو چې زخم څنګه ژر جوړ شي، یعنې زخم څنګه ژر جوړ کړو. که پوره معلومات کول غواړئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که نوي دوستان یاست نو سلام فارمیسي چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو زما سره درې شیان موجود دي: فایډین جیل 20 ګرامه او کپسول ایموکسیل 500 mg او دغه رقم ټبلټ یورین 50 mg. دوستانو اول به زخم په نارمل سلاین په ښه صفا پرېولئ او که نارمل سلاین نه وي نو په نیم ګرم اوبو یې په ښه طریقه صفا کړئ. زخم به وچ کړئ. فایډین جیل 20 ګرامه سهار او ماښام پر ولګوئ او کپسول ایموکسیل به یوه سهار یوه غرمه یو ماخوستن له خوراک وروسته. که چیرې زخم درد کوي نو ټبلټ یورین 50 mg به یوه سهار یوه غرمه یوه ماخوستن استعمال کړئ له خوراک وروسته. انشاءالله دوستانو که نوی زخم وي او که زوړ وي، هغه که پر لاس وي که پر پښه وي که د بدن پر هره حصه وي، انشاءالله په 15 ورځو کې به جوړ شي. دوستانو امید کوم چې دا لنډه ویډیو به ستاسې خوښه شوې وي. له ټولو دوستانو څخه درخواست دی چې سلام فارمیسي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ.